السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې مو د پلی سټور اکاونټ جوړ کړئ. او دوستانو پلی سټور اکاونټ چې د جیمیل اکاونټ غواړي، یعنی یو وار به تاسو جیمیل اکاونټ جوړوئ نو بیا تاسو د هغه جیمیل اکاونټ په ذریعه سره پلی سټور اکاونټ خلاصولی شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې پلی سټور خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور خلاص کړئ نو ګوره تاسو کتلی شئ چې فلحال موږ سره د پلی سټور اکاونټ نه ده جوړ، د پلی سټور آی ډي نه ده جوړه. نو اوس موږ راځو په دې کې نوی جیمیل اکاونټ کې جوړو، یعنی د پلی سټور نوی آی ډي جوړو. نو لاندې ساین ان بټن ده، سمپل په دغه ساین ان بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ساین ان بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو لږ انتظار ته وکړئ. ګوره پورته تاسو کتلی شئ موږ سره چیکینګ انفو روان ده. نو بیا دا رقم شکل راځي، دلته وایي ساین ان. اوس که چیرې تاسو زوړ جیمیل اکاونټ لرئ نو هغه زوړ جیمیل اکاونټ تاسو دلته کیوئ او پلی سټور آی ډي مو خلاصه کړئ. او که چیرې دغه رقم تاسو جیمیل اکاونټ نه لرئ نو اوس موږ راځو نوی جیمیل اکاونټ کې جوړو، د پلی سټور نوی آی ډي جوړو. نو لاندې ګوره دلته کریټ اکاونټ بټن ده، په دغه کریټ اکاونټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کریټ اکاونټ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو ته اوس وایي دغه جیمیل اکاونټ تاسو د چا لپاره جوړوئ؟ فار مای سیلف، د ځان لپاره، که فار مای چایلډ، که د یو کوچني لپاره. زه ورته د ځان لپاره جوړوم. نو دلته ګوره فار مای سیلف په دغه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو فار مای سیلف باندې کلیک وکړئ ګوره دلته وایي انټر یور نیم. دلته سمپل تاسو خپل نوم کې ولیکئ، په کوم نامه سره جوړوئ سمپل تاسو دلته هغه نوم کې ولیکئ. نو ما ګوره په فرست نیم کې به اول نوم ولیکئ او په لاست نیم کې به اخري نوم ولیکئ او په نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دلته بیا وایي انټر یور برثډے اینډ جنډر. دلته بس تاسو خپل ډیټ اف برث ورکړئ. ګوره دلته تاسو له ځانه ډیټ اف برث مه ورکوئ، تاسو دای ډیټ اف برث ورکړئ چې هغه تاسو ته معلوم وي، یعنی اوریجنل ډیټ اف برث ورکړئ. ځکه د دې ډیټ اف برث فایده دا کله کله جیمیل اکاونټ بند سي نو بیا هغه ډیټ اف برث غواړي. که چیرې بیا تاسو ته ډیټ اف برث معلوم نو تاسو بیرته هغه زوړ جیمیل اکاونټ ریکور کولی شئ. که ډیټ اف برث نه و در معلوم نو بیا تاسو هغه جیمیل اکاونټ نشئ ریکور کولی. نو سمپل یعنی دلته تاسو خپل اوریجنل ډیټ اف برث ورکړئ. فلحال زه له ځانه دلته ډیټ اف برث ورکوم، زه سمپل تاسو ته درښیم. نو دغه رقم ګوره بیا لاندې جنډر ده، سمپل دلته به تاسو جنډر هم وروښیاست. نو میل ما سلیکټ کړئ او لاندې نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره دلته وایي چوز یور جیمیل اډرس. دلته تاسو خپل جیمیل اډرس سلیکټ کړئ. ګوره د دې جیمیل اډرس فایده دا ده بیا که هر وخت تاسو خپل جیمیل اکاونټ خلاصوئ یعنی پلی سټور آی ډي خلاصوله نو په اولې خانې کې به تاسو دغه اډرس ورکوئ. د هر اډرس چې تاسو دلته سلیکټ کړئ هغه اډرس به تاسو ورکوئ. ګوره دوه دانې فلحال ماته دلته راکړي دي، وایي په دې دوه کې تا کوم یو خوښ ده؟ وایي رحیم الخیل ټروت 3@gmail.com دغه چا نه د اخیستی، دا غواړي الخیل رحیم 5@gmail.com دغه هم چا نه د اخیستی، دغه غواړي. نو زه ورته یا زه دا په دې دواړو کې یو نه غواړم، زه راځم ځاني بل یو خپله خوښوم. نو لاندې ګوره وایي کریټ ا ډیپینډ جیمیل اډرس، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې سکل هم تاسو کلیک وکړئ. نو مثال زه ورته وایم زه غواړم رحیم الخیل 00 دا زه غواړم. نو کله چې ګوره تاسو خپل ایمیل اډرس وروښیاست، جیمیل اډرس وروښیاست، لاندې نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره دلته وایي پاسورډ به لازمي 8 کرکټره وي او په هغه کې به په غټ بي سي باندې به هم وي، په کوچني بي سي باندې به هم یو نمبر به هم کې استعمال شوی وي. نو دغه رقم ګوره زه راځم دلته پاسورډ ورکوم. نو مثال دا رقم پاسورډ تاسو ورکړئ. ګوره لکه زه ورکوم اول آر ما ګوره په غټ بي سي ولیکئ، دغه رقم نور مې ټول په کوچني بي سي ولیکئ، خپل نوم یې ورکئ او 000 مې دلته ورکئ. بس په دا دویمې خانې کې به هم تاسو سیم هغه پاسورډ ووایئ رحیم الخیل 000. ګوره کله چې تاسو پاسورډ ورکړئ لاندې نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ لاندې به راسي او په دغه آی اګری بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په آی اګری بټن باندې کلیک وکړئ ګوره پورته بیا تاسو کتلی شئ موږ سره چیکینګ انفو روان ده. نو زه بیا تاسو لږ انتظار ورته وکړئ. نو دغه رقم ګوره بیا دا رقم شکل راځي، دلته مور بټن ده، په دغه مور بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا په دغه ایکسپټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایکسپټ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو په خپله کتلی شئ چې موږ سره د پلی سټور اکاونټ جوړ سو. نو هر وخت کوم بیا خپل پلی سټور اکاونټ په بل موبایل کې خلاصوئ نو په اولې خانې کې به تاسو رحیم الخیل
00@gmail.com لیکي او کوم پاسورډ تاسو ورکړی دی په دوی میخانیک به تاسو هغه پاسورډ ورکړئ نو تاسو ته به بیا جیمیل اکاونټ خلاصیږي او بار بار به د نوي جیمیل اکاونټ جوړېدو ضرورت هم تاسو ته نه پیدا کیږي. نو په دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډیرې اسانۍ سره د پلی سټور اکاونټ جوړولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو دوستانو ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.